بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه د سیرت دا سلسله د الله په توفیق سره روانه وه، او نن په هغه سیرت کې لسم بیان او ناسته ده. موږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضایل او اوچت صفات هغه په آخرني بیان کې بیانول، او ما دا خبر آخرنی ذکر کړی وه چې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې و چې د الله د کتاب آیت به کله واورېدو نو بیا به د هغې سره ودرېدو، نه به مخکې تو نه به وروسته تو، په هغې به عمل کو. او دا لازم خبره وه، ځکه چې الله سبحانه وتعالی چې کوم سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره داسې غوره کړی دی چې د امت کې د پیغمبر نه بعد غوره انسان دی، نو خو د دې د لاسه غوره دی چې هغه به د الله د خبرې تابعداري کوله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو تابعداري به یې کوله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې یو دا کمالو چې هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم د راز ډېر خیال ساتو، او دا خبره یاده کوي چې عام مسلمانانو ته دا ادب خوی شوی دی چې د خلکو د رازونو به خیال ساتي، د چا رازونه به نه راښکاره کړي. او دا خبره یاده کوي، حدیث کې دا راځي چې څوک د یو مسلمان نه پرده اوچتوي که نه د شرمولو دپاره، الله رب العزت دا سړی په کور کې دننه وشرموي. نو د خلکو رازونه کوشش مؤمن دا کوي چې د خلکو رازونه پټ کړي، په مسلمان پرده راواچوي. بیا ملګری د ملګري سره د هغه د رازونو بیا ډېر خیال ساتي. او هسې نه دي ویلي مشرانو چې د درون سړي دوستي هم درنوي او دشمني هم درنوي. څنګه یې دشمني درنوي؟ یعنې که دی ستا دوست پاتې شوی دی یو وخت کې او بیا د سره وران شو، نو د دوستۍ د وخت رازونه او کمې ښېګړې چې کړي دي، کمې منډې چې والي دي، هغه چاته نه بیانوي. دا د دروند سړي صفت دی. او ځکه خلک ووي د سپک سړي د دشمنۍ نه هم ځان ساته، د دوستۍ نه هم ځان ساته. ولې؟ ځکه چې دی د سره دوست پاتې شي، ستا رازونه وپېژني او تا سره په بعضو حالاتو کې ودرېږي، وروسته به دې بیا په شرمونو وشرموي، په شرمونو به دې وشرموي. په بازارونو کې به سم اعلان وکړي چې ما د سره یو وخت کې دا ښه کړي وو، ما دا کړي وو، او د داسې چل کړی. رازونه دا به د خلکو داسې ساتي که ورسره وران شوي او که ورسره روغ وي چې د دې نه هېڅوک خبر نه شي. او ته الله خبرې به تېره دوه کسان دغه شان رازونه د خپلوانو، او دغه شان خاوند به د ښځې د رازونو خیال ساتي او ښځه به د خاوند د رازونو خیال ساتي. دا چې سړی د ښځې بعض رازونه هغه خپلو خپلوانو ته بیانوي، لکه خپلې مور ته یې وایي، پلار ته یې وایي، وروڼو ته یې وایي. دا غلطه طریقه ده او ناروا ده. که د مور پلار ډېر لوی اوچت مقام دی، خو دا نه چې ښځې یو خبر تا سره راز د هغه ته هغوی ته بیانوي. دغه شان ښځه د خاوند رازونه خپل کور کې بیانوي، یا یې خواښې خر ته بیانوي، یا یې خویندو وروڼو ته بیانوي. دا ناروا کار کوي، د رازونو به خیال ساتي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان سړی چې هغه ته الصدیق ویلی کېږي، هغه رښتینی و په هر څه کې. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د غار ملګری، د هجرت ملګری، د هغه د غزواتو د جنګونو ملګری، د هغه د سختو او د راحتو ملګری. هغه به څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم د رازونو خیال نه ساتو؟ په دې به صرف هسې یو واقعه بیان کړو چې هغه به څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم د سر او د راز خیال ساتو. امام بخاری دا روایت راوړی، نورو کتابونو کې هم شته. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه وکله چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه لور کونډه شوه چې د هغې نوم حفصه او د دې خاوند چې دی خنیس ابن حذافه السهمي رضی الله عنه او دا صحابي او د بدر په غزا کې هم شریک شوی دی په مدینه کې مړ شو د حفصې دا خاوند مدینه کې مړ شو نو عمر وی بیا دا قصه کوله دا زوی وی فلقيت عثمان بن عفان رضی الله عنه وی د دغې نه بعد چې زما دا لور وی کونډه شوه نو زه بیا وی د عثمان بن عفان سره یو پیر ملاو شوم فعرضت علیه حفصا نو ما ورته د حفصې خبره وکړه نو هغه دا وی چې ان شئت انکحتک وی ما ورته دا وی چې ان شئت انکحتک حفصه بنت عمر که ته دا خوښې نو زه به تاله د خپله لور درکړم په نکاح باندې نو هغه وی چې زه به سوچ وکړم بیا وی څو شپې پکې تېرې شو بیا ما سره ملاو شو نو راته وی چې ما اريد النکاح یومي هذا زه اوس نکاح ته څه یعنې زړه مې نشتي او نیکو بیا عمر وی چې فلقیت ابا بکر زه د ابوبکر سره ملاو شو نو هغه ته مې وی چې ان شئت انکحتک حفصة بنت عمر که ته خوښې نو د خپله لور به تاله به نکاح درکړم وی چې فلم يرجع الی شیئا هغه ماله هېڅ جواب رانکړو فكنت اوجد علیه مني على عثمان عمر وی چې زه عثمان رضی الله عنه ته دومره نه و غوسه شوی څومره چې ابوبکر ته غوسه وم رضی الله عنه ځکه چې ده د سره څه جواب رانکړو فلبثت لیالي په دې کې څو شپې داسې واوړې تېرې شوې فخطبها الی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګورم نو رسول صلی وسلم راغی او ما نه حفصه وغوښته فانکحتها ایاها ما هغه له په نکاح باندې ورک بیا وی ابوبکر ما سره څه وخت بعد ملاو شو او هغه راته ووایي چې لعلک وجدت في نفسك حين عرضت علي حفصة فلم ارجع اليك شيئا کېدای شي ته په خبره به ورځ غوسه شوی وي ما تاله څه جواب درنکړو نو ما ورته وایي چې نو یې راته وایي چې ما تاله جواب په دې درنکړو اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ما د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې نه ستا د دې لور تذکره اورېدلې وه یعنې د هغه اراده و چې نکاح وکړي ولم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس ما د پیغمبر راز خو نشو راښکاره کولی ولو ترکها لنکحتها او دا مې زړه کې وه که چېرته پیغمبر ونه کړه نو بیا به یې کوم خو غلی په دې پاتې شوم ځکه چې رسول صلی وسلم تذکره کړې وه نو ما خو تا ته داسې نه شولی چې هغه دا تذکره کړې ده خو راز خبره ده راز خلک داسې خیال ساتي چې مجلس کې کښېنه او راوځي وی مجلس کې لګیا و خبره کوله او حدیث کې راځي چې مجلسونه امانت دي بیټکونه د امانت دي یعنی دې کې چې کومه خبره وشوه دا به بهر ته نه وځي بیټکونه د دې د امانت څو خیال نه ساتي ته په انټرنیټ واتساپ موبایل باندې چاته میسیج ولګي په لږ ساعت کې هغه ټولې دنیا ته خور کړي دا ټول خیانتونه او غدر دی مجلس کې چې کومه خبره لکه اوس ما او تا یو دوه درې کسان نور نه چې مونږ ګپ شپ لګو کبیل پرسته د دې مجلس یو خبره بهر ته وباسې نو د هغه کس نه به اجازه لري ستاسو اجازه شته چې دا خبره بهر ته وباسم ځکه چې د یو څو کسانو په چاردیوارۍ کې راجمع کېده دوی په دې مطمئن دي چې دا ځای د امن دی او دلته ټولې خبرې د امانت دي ځکه دا خبرې روانې دي ځکه دا ګپ شپ روان دي دا نه چې ته بهر ته راوځې او خبره ډنډوره کړي ها که ډېر ضرورت راغی نو بیا به هغه چا چې خبره کړې دا نه به اجازت والی دا شان چې په موبایل باندې تا ته څوک میسیج راولیږي که نه په واټسپ باندې که هغه د لیکلي وي که هغه په آواز وي دا د هغه وخته پورې ته مخکې نشي لیږلی چې څو پورې تا د دې اجازت نه یې اخیستی یا تا ته پته لري چې هغه سړی د دې په لیږلو باندې ما ته څه نه وایي کله یو عام اجازت یو سړي ته میلاو شوی یا تا ته داسې کله سړي ته داسې پته ولګي چې د دې خبرې په نشر کولو کې څه نقصان نشتی لکه مثال یو عالم تا ته مسله راولیږله تا دې تپوس کړی هغه تاله جواب درکو نو دا واضح دی چې هغه په دې نه خفه کېږي چې دا جواب دې نشر شي که چې دیني مسله ده اوس خاص خبره ده ځان له یو بحث روان دی اگر که دینی مسله ده خو داسې بحث پکې روان دی چې هغه د عام کولو نه دی او داسې نورې ډېرې خبرې د کور مسلې دي د زنانو خبرې دي
د ملګرو په منځ کې د راز خبرې دي، او بیا لا تبعی اله وشي او خباست هغه سړی وکړي چې ته د یو چا په باره کې خبره وکړي، هسې خبره روانې او ته ووایي چې او یعنې منځ کې یو خبره راله داسې شي و داسې شي، او هغه دغه خبره هغه سړي ته ولیکي. نو د دې قسمه کارونه به ځان لرې ساتي. دغه شان د چا خبرې ریکارډ کول بې اجازته، ټلیفون دې ورته میلاو کړی خبرې ته ریکارډ کړې، د چا نه تصویر اخیسته بې اجازته، دا ما ډېر نوټ کړي، ځکه چې کوم ځای ته لاړ شو نو اکثر خلک کوشش کوي تصویر وباسو. نو ډوډۍ ته به ناست یم یو سړي موبایل داسې نیولی زه ورته وګورم، یا به خبرې کوم موبایل به تا ته اجازه چا در کړی تصویر وباسه، دا زما ملکیت دی، زما حقوق دي. او ځکه په ترقي یافته ملکونو کې او امن امان والا ملکونه لکه دا ملک دی سعودي عرب، په دې دلته ته په دې مسله کې کیس کولی شي، لویه جرمانه ده په هغه سړي باندې او لویه سزا ده چې کوم سړی بې اجازته د چا نه تصویر وباسي یا خبرې ته ریکارډ کړي. اوس زمونږ هغه ملک ته هلته خو اګرا نګري دی چې څه کې کوه، هلته څوک تپوس کوي، خو چې کوم ملکونو کې امن او اماني او هلته د حقوقو خیال ساتلی کېږي، هلته د چا نه بې اجازته تصویر نه شي ویستی، دا خو د حقوق دی، څنګه دې تصویر وباسي. نو دې کې ډېر احتیاط کوي. نن سبا د موبایلو دا دور دی، دا تصویران مخکې نشر کول بې اجازته یا ویډیوګانې یا پیغامات، دې کې احتیاط کوي. و دې کې ګوره دې حدیث کې ډېرې فایدې دي، ټول نه لویه فایده خو دې لپاره موږ بیان کړو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې څه د رسول الله وسلم د رازونو به خیال ساتو. دویمه خبره په دې کې دا ده چې ملګري له زورنه ورکولی شي او خفګان تیم کولی شي، دا خو د انسان طبیعت ته دي، لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې غوسه وکړه چې ده ماله جواب رانه کړو. بیا په کار دا ده چې څوک د چا نه خفه شي چې هغه کوم کس نه خفه شوی دی چې هغه ورته بیا خپل عذر بیان کړي، لکه څنګه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ابوبکر صدیق خپله خبره وکړه. دلته بله خبره چې د خپلې لور خور چاته وینا کول دا هېڅ بې غیرتوب نه دی، خو زمونږ پښتنو په دې مسله کې افراط او تفرید کړی دی، یو طرف ته هم زیاتې دی بل طرف ته هم زیاتې دی. او هغه داسې که یو سړی چاته دا ووایي اول خو وایي نه وایي دا بې غیرتوب دی، دا د پښتنو خپل اصول دی، وی چاته د خور لور ویل دا بې غیرتوب دی، دا هسې کمزورې خبره. مشکل هلته بل دا دی که ته چاته دا ووایم یو ښه سړی دی او تا ورته ووایي سبا له دې جنۍ ته کور کې وایي ته په خپله موږ ته راګزار کړي، نو دواړو طرفونو ته مسله ده، دواړو طرفونو ته جهالت دی. اول دا مسله یاده کوي چې یو سړی په دې انتظار ناسي چې زما په لور خور پسې که هر څوک راغی زه به یې ورکړم، ته په دې انتظار ناسي. د دې نه ښه دا ده چې ته یو دې سړي له ورکړي چې د دې ژوند پې ښایسته وي سبا او دغه غیرت جیب کې کېدی لږ ساعت له، یعنې اوس یو سړی انتظار کېدی چې نه ما ته به لازم وینا کېږي او ده ته چا وینا ونه کړه، یو نشهیز راغی یو بدکرداره راغی ده ته یې وینا وکړه ده وله ورکړه، حالانکې د ده په نظر کې یو څو کسان وو چې هغه ښه خلک وو، دینداره وو، درانه وو، هر اعتبار سره ښه خلک وو، خو ده وایي چې دې کې زه کمزوری ښکارم که زه چېرته وینا وکړم دوی ته نقصان هلته وشو. نو دا ځکه دا خبر اولنۍ او اخرنۍ یاده کوي چې حدیث کې راځي ټول نه زیات غیرتي رسول الله وسلم وایي الله دی او بیا زه یم او بیا دا صحابه کرام دي، دوی چې څنګه د غیرت خیال ساتلی دی که نه داسې له تاریخ کې چا نه دی ساتلی د غیرت. زمونږ به څه غیرت یې د دوی په مخ کې ذکر کول، دینی غیرت هر قسمه غیرت به دوی کوي. دویمه خبره که یو سړي تا ته وینا وکړه، دا اوس د راز خبرې رالي بیا ښه، یو سړي تا ته وینا وکړه چې یاره زما لور ده یا خور ده، اشاراتو کې خبره خلک کوي، دا د انتهایی نیچ انسان او د ډېر سپک سړي کار دی چې دی بیا خلکو ته خبره راښکاره کړي او هر چا ته وایي یاره پلاني ما ته وایي چې لور او پلاني ما ته وایي چې خور، دا سپکې خبرې چې څوک داسې نه کوي. هغه تا سره پته یې زړه وختو ته ورته ښه سړی ښکاره شي تا ته خبره وکړه احسان یې در سره کړی نه مني خبره بنده کړه. دلته ګورې دا قیصه په خپله ګورې عمر بن خطاب کړی ده او که دې عمر بن خطاب نه وی کړی نو څوک ترې نه خبرېدو. عثمان بیا خلکو ته وایي چې ما ته خو یې وینا کړې وه، ابوبکر چا ته ووایي د ځان نه چې ما ته خو یې وینا کړې وه، نه
خبره په خپله د هغه جنۍ پلار وکړه چې ما سره داسې مسله راغلې وه. بله مسله که څوک درته وینا وکړي او هغه جنۍ تا واده کړه، دا د دې سړي احسان ګڼه، د دې د لاسه جنۍ نه سپکېږي او نه هغې ته دا خبره کوو دا د کمزورو خلکو کار دی، دا د بد اخلاقو خلکو کار دی چې جنۍ ته بیا په مخه دا وي. دا خو لا پرېږده چې سامان یې جنۍ له لږ کړی او پلار یې غریب وي، دا سړی ورته وایي پتیله دې نه وه راوړې او بیا چې بهر ته راوځي برید دې شي دغه کي موږ وایي پښتانه او پلاني نسب او خیل هر څه جیب کې کېږي، ته خو د ښځې پتیلې ته راشي او ته په دې انتظار یې چې ماله به واشنګ مشین راوړي او ماله به فریج راوړي او ماله به فریزر راوړي، څه برید تاوې راتاوې. او بیا ښځې ته به کور کې دا که چېرته کور کې ښځې له څوک دا طعنه ورکړي پکار ده چې سړی جواب ورکړي چې ګوره یو خبره یاده کوي د ټولو قدر او احترام کوم، د ټولو په ما حق دی او زما بې حق دی. وګوره زما ښځې ته به دا قسمه سپکې خبرې نه کوئ چې ستا سره دا نه و تا سره دا نه و. اول خو لازم نه و چې کړی وې او چې کولی نو کیدی شي د پلار یې وس نه و د وروڼو یې وس نه و غریبي وه، بس ته ثابت انسان یې موږ له راکو لوی کړی او ځان یې پې ستړی کړی او موږ له یې دقه شان راکو، نور موږ سره څه ښه وکړي. په کار دا دی چې هسې دا هم نه مناسب، خو په کار دا دی چې دا جنۍ کور والا د هلک کور نه ګیلې کوي ځکه چې دوی احسان کړی، دوی جنۍ ورکړې ده. الټه به چې ځوان به ناسي ځان ته به ځوان شیر وي او د ده په پیدایش باندې لا ډزې هم شوي وي هلک پیدا شوی او هغه بیا پتیلو ته او ګیلاسونو ته او سمسو ته پروت وي بیا چې ښځه به څه سامان راوړي او ټول په انتظار کې دي وایي نن شپه به سامان را رسي ښه او سبا به را رسي او بیا یې شماري او بیا یې ګوري. دا خبرې مزه نه کوي. دا رسم و رواج موږ کې د هندوانو نه پخوانه پاتې شوی. هندوانو ډېر رواجونه اوس هم زموږ په دې علاقو کې چلېږي، د هندوانو رواجونه. او چې تاریخ راوالي که نه تاریخ په سوونو کلونو مخکې، او چې څوک د تاریخ شوقیني، نن سبا خو موږ د خپل تاریخ نه نه یو خبر، چې بعضو نه وي د هغه یو نه یې تپوس وکړو چې قوم دې څه دی، یاره وایي توکل په الله دې پوښتن ولیکه، دې خبر هم نه دی چې د څه تاریخ دی. تاریخ خپل وپېژنئ، پښتانه څنګه راغلي دي، د کوم ځای نه راغلي دي، کوم ځای کې آباد شوي دي، بیا دوی د علاقې څنګه قبضه کړي دي، د دوی مشر څوک و، د دوی نیکه څوک و مشر، دا قسمه خبرې معلومې کوي. قوم اله پاتې کېږي چې کله تاریخ ژوندی. نو دا ډېرې علاقې داسې وي چې دا د هندوانو سره وي د پوخانه، ځکه ډېر علاقو نومونه به ویني چې هغه د هندوانو په نومونو باندې، دا بیا دوی نه نیوی شوي دي، خو هغه رسمونه او رواجونه بیا هم باقي پاتې شوي دي پکې بعض. په هغه رسمونو رواجونو کې یو دا رواج دی د جنۍ دې سامان ته چې ډډه لګولي چې دا به سامان د کور نه راوړي او دغه بک. نو که چېرته څوک چاته وینا وکړي چې زما لور ده یا خور ده په اشاراتو کې یا واضحه، نو اولنی کار به دا وکړي چې دې سړي له به صفا جواب ورکړي، یا ها یا نه یا ټې. دویمه دا خبره به هېڅ چاته نه بیانې او هغه لور ته او خور ته به وله قطعا نه بیانې. درېیمه دا طعنه به دې له چېرته په ژوند کې بیا نه ورکړي، نه به یې کور والا ورکړي. زموږ پښتنو کې خو بعضو کې دومره جهالت دی، یعنی کور ته یو کس ورغی رشته غواړي او د هغه کور والا دا خلک خوښ شو ورته وایي صحیح ده موږ به خپله لور تاسو له درکړو، موږ خور تاسو له درکړو. سبا له ورته وایي په یو وینا یې راکړې، په یو کې دې هم نه معاف کوي که نه، څه په یو وینا یې راګزار کړې. دا خبرې پرېږدي، دا مزه نه کوي. او درون فطرت والا او ضمیر والا سړی دا خبرې بدي ګڼي که ښې ګڼي؟ بدي ګڼي. چې هغه تا ته به جواب کې دا وایي خو ښځه د غریبه ویلی نه شي تا ته چې ته چې وایي چې په یو وینا در کړم، نو سوال له خو ته راغلی وي کور ته، ته رالې سوال دې کوو چې موږ له خور لور را کوي. نو موږ خو وروسته ها وکړه، خو اول سوال چا کړی دی؟ اول سوال تا کړی دی. خو دا خبرې مزه نه کوي. دنیا کې دا رشتې دقه شان جوړېږي، څوک لاړ شي وینا وکړي، هغوی په اوله وینا ها وکړي، کله په دویمه کله په درېیمه، او کله جنۍ کور والا کې یو مشر هغه بل کور کې چاته ووایي هغه هلک ته به خپله ووایي زه به له لور درکړم زه به له خور درکړم. د دنیا دا رسم و رواج د پخوانه را روان دی. پوه شوې په دې مسله که نه؟
د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ناشنا واقع امام ابو داود راوړي د نورو کتابونو کې هم د نعمان ابن بشیر وی رضی الله عنهما و یو پیر ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نه اجازت واغستو چې کور ته دننه درځم، یعنې د هغه د غیرت ته ګوره او د رسول صلی الله علیه وسلم باندې د خفګان ته ګوره. د دروازې کې ولاړو چې د عایشه رضی الله عنها اواز یې واورېدو چې هغه اوچت شوی دی، په اوچت اواز کې لګیا د خبرې کې چې څنګه کور ته ورننوتو. فلما دخل تناولها لیلطمها، چې څنګه کور ته ورننوتو نو راویونیو چې څپېړه وله ورکړي. ورته وی الا اراکی ترفعین صوتکی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته په رسول صلی الله علیه وسلم باندې اوازونه اوچتې. رسول صلی الله علیه وسلم راولګېدو، دی ته ګواښ یې وکړو، دی ته سیټ ته کړه، غاړې ته یې کړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووتو د غوسې په حالات کې خپه. نو چې کله ووتو نو رسول صلی الله علیه وسلم عایشې ته وی، حالانکې ګوره یعنې عایشې اواز اوچت کړی دی، خو کور کې دننه د ژوند دقه شان رواني. کله ښځې نه غلطیانې وشي، کله خاوند نه غلطیانې وشي، او یو بل سره سړی جوړ جاړی کوي، ګزاره کوي. د ژوند خو داسې نه کېږي لکه اوس ښځه خاوند موږ به دا وایو چې کم سے کم زه 30 کاله عمر د یو بل سره تېر کړو، کله دې نه هم زیات شي 50 نه هم واوړي. د 30 کاله ژوند کې به د دې ښځې نه څه کمې زیاتې نه کېږي، که نه به کېږي؟ ما او تا نه به نه کېږي کمې زیاتې. طریقه بیا دا ده چې کېږي به نو هغه به موږ سره ګزاره کوي، موږ به د هغې سره ګزاره کوو، یو بل غلطیانې به ماف کوو. کومه غلطي ته ښکاره شوه چې بیا یې ونه کړي، خیر دی که ته غوسه وکړې، پوهه یې کړې، داسې خبره نه ده. خو هره وړه غلطي او هغې ته تا ډډه لګولي، بس سم په څوکۍ پروت دی چې د ښځې نه به څه خطا کېږي چې زه یې راونیسم، خو انسان دی. دغه شان ښځه که پوره سړی غواړي نو دا هم نشي کېدی. سړي باندې قسمه قسم حالات راځي، سختي دي، مسلې دي، دی به کله غوسه کله خفه نو کله به دې غلطي کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته اوس وګوره چې دا پیغمبر دی، اواز عایشې اوچت کړی. اوس بیا دا ماحول برابروي او د خوشحالۍ یو ماحول جوړوي چې کله دا پلار یې ووتو غوسه، نو عایشې ته وی کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، خیال دی اوس څنګه مې د پلار نه بچ کړی. یعنې غواړي دا چې دا اوس بیا خوشحاله شي او دا خبرې بیا را سټارټ شي، را واپس شي. هېڅ خبره نه ده. دا زنانه چې دي دا به غریبانه کمزوري او د پلار کور یې پرېښودی، وروڼه یې پرېښودي، قام قبیله یې پرېښودي، زموږ خواله راغلي. نو کله دوی هم په خاوند باندې ځان داسې نازبینوي چې غلطي هم کړي او بیا د خاوند نه معافي هم نه غواړي، یعنې ځان یې خفه کړی وي. نو خیر دی، کله نه کله به ما او تا ګزاره کوو چې زه صحیح ده غلطي د دې ده او خوشحاله به یې موږ کوو، زه هېڅ خبره نه، ځکه چې دومره احسانات یې موږ سره دي، ژوند ملګری دی، بچي موږ له راوړي، کور خیال ساتي، د میلمه خیال ساتي، د بچو تربیت کوي، زما خوراک څښاک، جوړه جامه، غم خادي. نو دا دومره ښه چې موږ سره کوي، په دې کې که داسې په د خوب په دې دریاب کې که لږه ګندګي راشي نو هغه د اوبه نه پلیتوي. نو کله چې ابوبکر صدیق لاړه او رسول الله وسلم دا خبره وکړه، څو ورځې بعد بیا راغی، خفه و، پکې چې خفه تللی. نو اجازت یې واخیستو چې یا رسول الله کور ته دننه درشم، او ته یې راځه. چې ورغی نو هغوی یو بل سره جوړه شوې ده او خبرې کوي، خاندي لګیا چې. نو هغه ورته وی ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما، څنګه چې تاسو زه په خپل جنګ کې را دننه کړی ومه، اوس به ما په دې خپله خوشحالۍ کې هم شریک کوئ. نو رسول صلی الله علیه وسلم قد فعلنا راځه موږ سره شریک یې، موږ سره شریک یې. دې نه دا فایده، دې لپاره مې دا خبره بیان کړه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر خفه کېدو. بله دې نه لویه فایده دا راووته، ګوره لویه، موږ د دې سیرت نه هر قسمه فایده راوباسو. لویه فایده چې پلار به او ورور او تره، ماما، کاکا، دی به د خپلې کشرې د خپل کور د زنانه تربیت کوي، په خاوند به یې ډاډه کوي نه،
بلکې که چېرته د خاوند غلطي مو کي که نه غلطي او لور خور شکایت وکړي نو هغې ته به دا وویلی شي چې صحیح ده غلطي کړې ده خو ګوره ستا خاوند دی ستا هر څه د قضي کې دي که خبرې ته ضرورت راغی موږ به ورسره خبره هم وکړو خو بدتمیزي نه ګډې وډې خبرې به نه کړي دا یو نیم دومره کمکل یې خپل لور کور دی تباه کوي ووایه ورته او زه د څه دپاره یم او هرونه یې وایي موږ 5 کسان یو او موږ وایو او موږ اته یو دکه خور چې طلاقه شي دی اتو ته کښېني دی ټولو بیا خړڅم را اچولی ټول خفه ناستي یوه وایي دا به کوم ناسته ده نو خو تا ورته وایي دا ورته ووایه او دغه ورته ووایه او موږ 8 کسان یو هوښیار سړی د خور لور کور نه خرابوي ها بعضو حالاتو کې داسې خبره راشي چې هغه جوړ جاړي ته نه برابرېږي جدا مسلې نو دا هم د دې ځای نه دا فایده اخیستی کېږي بله فایده دې نه دا اخیستی کېږي چې سخر کور ته راتله دننه دا خو بلکل روا و روا دي وجه دا چې دی د لور کور دی او ښځې ته نږدې خپل دا دی یعنې بعض پښتانه څه کوي د ښځې خپلوان بند کي او د ده د کاکا زوی د کور منځ کې کټ کې ناست او چای وله وړي راوړي دا چې زموږ د کاکا زوی راغلی دا زموږ د ماما زوی راغلی د ترور زوی راغلی او دا ټول هغه دي چې دې زنانه سره نکاح کېږي ښه پلار یې وله په کور بند کړی رور یې وله په کور بند کړی ترې وله بند کړی ماما یې وله بند کړی هغه چې په دې حرام دی او دا پې حرامه ده نو دا زیاتې دی چې څوک دا کار کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په صحابه کرامو کې پوهه صحابي ما تیر شوي بیان کې دا خبره کړې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته قرآن ټول یاد صحابه کرامو کې دغه شان هغه په علم کې ډېر اوچتو صحابه کرامو کې ځکه چې علم خو اکثر ورسره و خو ټول یو شان نه و د چا علم ډېر د چا علم لږ و ابو بکر صدیق له الله ډېر علم ورکړی او ناشنا علم وله ورکړی او دا د هغه په فضایلو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله علم ورکړی او زه به صرف یو خبره به بیان کړم بس یو دلیل هغه حدیث څو پیرې تاسو اورېدلی صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په منبر باندې خبره وکړه ان عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده یو بنده دا الله اختیار ورکو چې ته دا دنیا غواړي او د دنیا دا خایس او نعمتونه کنه څه چې د الله سره دي هغه غواړي او هغه سره ملاقات نو هغه بنده د الله سره ملاقات غوره کو آخرت یې غوره کو فبكى ابو بکر رضی الله عنه ابو سعید وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو او دی وی چې فدیناک بآبائنا و امهاتنا زمونږ میاندې او پلاران دي په تا قرباني د الله رسول ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی موږ ټولو تعجب وکړو بعضو پکې وایي چې انظروا الى هذا الشیخ دې سپینګیري ته وګورئ رسول صلی الله علیه وسلم د یو بنده خبره کوي او دې جاړي ورته وایي زموږ مور پلار دې په تا قرباني ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی وروسته موږ ته پته ولګېده چې فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو المخیر موږ ته وروسته پته ولګېده چې دا بنده د الله چې پیغمبري تذکره کوي دا څوک و دا په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بیا ووی وکان ابو بکر هو اعلمنا به او په موږ ټولو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په رسول الله وسلم باندې ډېر پوهه و نو په صحابه کرامو کې پوهه انسان او هغه واقع به راشي چې کله بعض خلک مرتد شو په عربو کې او بعضو د زکات نه ورکو هغې نه انکار وکړو نو صحابه کرامو منځ کې ډېرې خبرې واورېدې راوړې چې څه به کوو ابوبکر صدیق دوی سره به جنګ کوو قتال به کوو نو بعض ورته نه داسې او نه دغه وروسته بیا صحابه کرامو ته پته ولګېده الله زړه د هغوی مطمئن کو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې مسلې ته او ځکه ګوره یو حدیث ته بیانومه په دې دلیل د امام ابن حبان راوړی دی ښه صحیح روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وی رأیت کأني اعطیت عسا مملوءا لبنا ما خوب ولیدو چې ما له یو غټ لوښی
راکړی شو چې هغه د پیو نه ډک دی. فشربت منه حتى تملأت، نو ما د هغې نه دومره پی وسکړو چې بلکل زما خېټه ډکه شو. فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولیدو چې دا پی ما ته دې څه ښکاره کړی شو چې دا پی زما د سرمنې او د غوښې په منځ کې روان دي. د هغې نه وایي څه پی پاتې شو. فاعطیتها ابا بکر، کوم پی چې پاتې شو هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورکړو. صحابه کرام وایي د الله پیغمبره هذا علم اعطاکه الله، یا رسول الله منګه تعبیر دې سره وباسو چې دا علم دی الله تاسو له درکړی، دا پی علم دومره علم الله تعالی درکړی دی چې سرمنه او د غوښې منځ کې دا پی روان دي. بیا د دې نه څه علم پاتې شو، دا پی چې پاتې شو هغه تاسو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اصبتم، دا خبره تاسو صحیح وکړه. الله رب العزت هغه له دومره علم ورکړی. او دغه شان خوب د عمر رضی الله عنه باره کې هم راغلی، دواړو باره کې راغلی. او ډېرو مسلو کې صحابه کرام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې چې کله به وران شو مسله کې به اختلاف پیدا شو، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به فیصله راوړوي. دی به فیصلو کې دی موږ ټولو کې پوه دی. لکه ګوره رسول صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې ښخېږي دا فیصله هغه کړې وه. دله به غسل څنګه ورکوو دا فیصله هغه کړې وه. د رسول صلی الله علیه وسلم میراث به څنګه تقسیمیږي دا فیصله هغه کړې وه. د اسامه رضی الله عنه لښکر چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په اخرنۍ برخه کې تیارو دې سره به اوس څه کوو دا فیصله هغه کړې وه. چې کم خلک زکات نه منکر شوي دي د دوی سره جنگ په کار دی که نه دی په کار، دا فیصله هغه کړې وه. او نورې ډېرې مسلې. نو صحابه کرامو ته چې به کله مسله کې اختلاف راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه به راتلو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه د الله بندگانو کې و چې ناروا کار به ولیدو په هغې به رد کوو، او دا د مؤمن شان دی. او د افسوس سره ویم چې دا خبره زمونږ اکثرو نه ورکه شوې ده. بلکې یو سړی یعنی دومره موږ نشو کولی چې ځای پرېږدو، دومره هم نشو کولی چې دغه کار بد وګڼو، بلکې زموږ په مخ کې د الله سره دشمنیانې کېږي، نافرمانیانې کېږي. کس سره موږ هم ناشو، موږ ورسره هم خنداګانې ټوکې ټقالې کوو. دلیل دا په دې باندې چې د سړي نه ایماني غیرت ختم شوی او د ایمان انتهایی کمزوري مرتبه کې دی. د شړشمو د دانې امر ایمان یا د هغې نه کمزورې دغه مرتبه کې دی روان دی. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر راغی او د اختر ورځ و د اختر وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، او ما سره دو جنکۍ وي، هغه دو جنکو په خوږ اواز کې شعر و شاعري کول، هغه چې د بعاث سره تعلق. بعاث دا یو جنگ راغلی و د انصار کم مدینې د اوسیدونکي چې دي د اوس او د خزرج په منځ کې لوی جنگ شوی و د هجرت نه 15 کاله مخکې غټ جنگ شوی و تاریخي. نو بیا دوی شعر و شاعري کړی و د هر طرف نه. پخوا به په شعر و شاعري کې په یو بل پسې به خبرې کېدې، خپل صفتونه به یې کول. نو دلته دا جنکۍ لګیا وې، هغه شعر و شاعري په ښایسته اواز کې او ترنم سره ویله. نو رسول صلی الله علیه وسلم پریوتو وحول وجهه، مخې د هغوی نه اخوا واړه، هېڅ یې ونه. کله کور کې داسې قسمه خوشحالیانو ته ضرورت وي، کور کې په زنانو باندې په بچو باندې د حد نه زیاته سختی کور ښه ورانې. او ما ډېر خلک داسې لیدلي، یا خو به د ځان نه به سم دغه جوړ کلی چې نه نه زمونږ کور کې نشي کېدی، ماشوم خاندلی نه شي، ماشوم لوبه نشي کولی، ښځه ګپ نشي لګولی، سم د ځان نه یو دغه جوړ کړی مباح کارونه حلال کارونه هغه یې منع کړي. بعض هغه دي چې هغه دومره ځان کمزوری کړی دی، کور یې تباه و برباد کړی چې په حرامو باندې هم رد نشي کولی. کله سړی گنجایش د بعضو کارونو ورکي بچو ته او ښځو ته، په شرط دی چې شریعت کې گنجایش شي چې د ژوند نه مزې والي او تنګ نشي.
نو په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی نو وی فانتهرني ما ته غوسه وکړه او بدې رضی راته وی. یو روایت کې راځي چې د جنکو ته هم کار شو او دی وی چې مزمارة الشیطان عند النبي صلی الله علیه وسلم د شیطان نغمه او آواز د پیغمبر په خوا کې حیات اصول نه درځي. او دې مسلې نه دی خبر. وګوره غیرت پکې څومره دی. د دغه وخت پورې خو هغه دا کار دغه ذهن کې څه دی ناروا دی. بیا د پیغمبر په خوا کې یعنی یو خو سندري او بیا سندري د پیغمبر په خوا کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راواړو وی دعهما ابوبکر پرېږده چې لږ. او یو روایت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر وی د هر قوم اختري دا زمونږ اختري پرې چې لږ. جنکې خوږ آواز کوي په ترنم سره که شعر و شاعري کوي معنی چې دی گنجایش په شریعت کې شتی. بعض راولګي د ترنم وی د ترنم مطلب څه دی غنا. غنا خو په عربی کې خوږ آواز ته وایي. موږ د ترنم وایو خوږ آواز ورته وایو. وی د دې نه دا ثابته شوه چې سندرې څه دي جایز دي. یعنی دلته پکې دا شتي چې باجه ورسره وه ډولکي ورسره و پوره پروګرام یې روان کړی و مجلس یې قایم کړی. جنکۍ لګیا دي په خوږ آواز کې شعر و شاعري په کور کې دننه ماشومانۍ لګیا دي کې سندرې کم ځای کېږي. که سندره ته صرف خوږ آواز ته وی نو په دې خو چا رد نه دی کړی چې په خوږ آواز کې شعر و شاعري حرامه ده. دا چا ویلي؟ هغه شعر و شاعري ناروا ده که په خوږ آواز کې او که په ساده کې چې کې فحاشي. خو نور که یو سړی شعر و شاعري په خوږ آواز سره وایي که نارینه دی او که زنانه دی خو چې زنانه آواز په پرده کې دې کې خو هېڅ حرج نشته. خو یاران خو سندرې دې ته نه وایي که نه. هغوی سندره څه کمه یادوي دا خپله یادوي. دا ډولکي مولکي او دا رباب او باجا او دا شی یادوي. نو دا هغه ټیم کې وو. دا نن سبا چې رقمي جاکې راوتي دي چې دا وایي سندرې خو جایز دي. او بعض مولیان هغه دي نام نهاد لکه د حدیث نه منکر شي قرآن نه منکر شي نو یوازې شي. څه شي؟ یوازې څنګه شي؟ یعنې خلکو د زړه تور شي چې یاره دا یار خو په ګډو وډو روان دي. نو بیا داسې مولیان څه کوي او دا ډېر دي ما لیدلي دي. دی بیا سندرې حلال کي ګډېده ډمتوب فحاشي دې سره څه فایده وشي دته؟ کم خلک دینداره واپس راشي. دینداره خو دنه پوخا خپوي هغه بیا هم خپوي خو څوک خوشحاله شي بې دینه. او بیا وایي مولا ډېر وخت بعد وایي پښتنو کې حق پرست مولا را پیدا شو. یعنې د اوسه پورې پښتنو کې حق پرست نه و. کومه خبره ده وکړه چې پښتنو کې اوس دا را پیدا شو وایي چې سندرې حرام خو نه دي. او هغه یو سره په خپله ناست دی ویډیو به تاسو لیدلي او وی نه ماله خندا په دې نه دغه پرېږده چې دا دې ناست دی ګمراهۍ ته ګوره په دې ځای کې وخندولم او افسوس مې وکړو. وایي تاسو له به الله اجر درکوي. نمانو ته وایي لکه خبره اوس د مباحو نه مو واورېده اجر په څه میلاویږي؟ نه اجر خو په نیکۍ میلاویږي. مباح کې خو اجر نه وي که نه. لکه ته په چکر باندې وځې بهر ته ملګرو سره مباح دي که سنت طریقه ده؟ مباح دي. ثواب پکې شتي؟ نشتي. ګناه پکې شتي؟ نشتي. د قصه د مباحو نه م واړوله الله به اجر درکوي. ځکه چې وي دا کم خلک چې تاسو ته راګیر چاپېره ناست او د دوی غمونه او د دوی دردونه او تکلیفونه او تاسو هغه غمونه او دردونه دوی ورک کوئ. نو د مسلمان نه غم لري کول په دې الله څه ورکوي؟ اجر ورکوي. ښه دا ډمان پښتانه ورته ډمان وایي. دا اوس کیسه بدله شوه پنکار او سندرغاړې او دا کیسې اوس راووتې. یعنې د پخوا د پښتانه دوی ته ډمان وایي. بعض دا وایي موږ چې دا ډمتوب کوو موږ وایو چې د خلکو په خوله باندې مسکا راشي او الله زموږ نه راضي شي.
زه حیران یم چې یو سړی ګناه کوي او بیا ولا حیا د الله نه ورغلي او داسې قصه ډېره نه کوي او ځان ملامته کوي او ویم چې ګناه کوي زه دی ګناهګار دی خو هغه مرتبه کې نه دی خو چې یو سړی د خپل ګناه دپاره دغه بیانوي چې ماله به الله اجر راکوي او ناس ورته صاحب الپټکې دی پټکي والا ورته وایي د روح غذا ته وایي نو چې دا خبره دوی ته وکړي د دوی دا ډولکي دا ډب به بېرته راټینګ کړي او دا باجي او دا وایي چې د قصه واقع ده او اجر پې میلاوي او ما یو ناشنا یو ریسرچ کتلی و په انټرنیټ باندې اول پېرې تاسو ته بیانوم دا داسې ناشنا فایده ده که نه چې تاسو به اول پېر اورئ ټول کتونکي لیدونکي ټول هغه خبره هغه کس دا کړې وه چا چې په دې خبره باندې ریسرچ کړی دی او په ډېرو کسانو باندې هغه څه 1.5 کسان یادول چې دې کې ښځې هم دي او دې کې نارینه هم دي په دوی باندې دا ریسرچ کړی دی او هغه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې کوم سړی چې سندرې ډېرې اوري په ده کې د ښځو خویونه راځي او کومه ښځه چې سندرې ډېرې اوري دې کې د سړو خویونه راځي ما هم تعجب وکړو چې ما دا وکتو انګلیش کې لیکلی دی بعضو ته چې انګریزانو ریسرچ کړی به یې په ایماني نو خوشحاله شي انګریزانو کړی دی او په انګلیش کې یې کړی دی او اوس هم په ګوګل کې سرچ وکړئ به ته میلاو شي ځکه چې را بعض وایي لندن کې یونیورسټۍ کې ریسرچ شوی چې لندن کې یونیورسټۍ کې او انګلیش کې او انګریزانو بس بیا دی وایي آمنا وصدقنا هغه کس بیا څه ویلي دي هغه عالم وی دلیل پې دا دی چې یو سړی سندرې اوري ته دته ګوره غلی ورسره خوا کې کښېنه چې دې ته وینني دې سندرې اوري دې به لازم د بدن سیسه ړقۍ راړقۍ او دا د ښځو عادت دی خبره غلطه ده که صحیح ده مخکې ورځو کې زه سهار مانځه نه بعد ورزش له وځم یو کس مې ولیدو هغه دې غوږ ته هغه غټ شینه لګولي دي دا زما نه مخکې او پوره پکې داسې شو ما یعنې لږ څه کار و لاس مې ور وړي چې لکه د سړی را ونولي بیا مې سوچ وکړو هغه دې دغه سره روان و چېرته درس سره به کوک شو بیا به داسې شو بیا نو خندل مې او شکر د الله مې ادا کړو باید دا شکر ده لیونی دي جوړ کړی لیونی روغ ربړ سړی ګډېږي په لاره روان دی نو اوس د لرې نه خو لیونی په دې ښکاري چې نو سره څوک خبرې کوي نه څه قیسه روانه غوږ کې شی لګېدل کې چې اواز خو بهر ته نه راځي او کته به راکي نو ما ته دغه خبر رایاده شوه چې کله د دې کس دا خبره ما وکته چې کم سړی چې سندرې اوري ته دته خیال کوه دی لازم د بدن صحیح سړقۍ او د ښځو عادت دی او کومه ښځه چې سندرې اوري د دې ډېر خویونه د سړو په شان شي څنګه د دې نه دا بې حیا شي حیات ختمه شي او ښځه کې د ښځو صفات د هغه وخته پوري چې څو پوري دې کې حیا او چې حیا ختمه شي د دې نه سړی جوړ شو ګینې وګورئ چې څومره زنانه دي والعیاذ بالله ډمانې هېڅ حیا پکې نشتي سړو سره یو ځای ناسته پاسته د سړو سره یو ځای ګرځېده را ګرځېده د سړو سره پروګرامونه د دې نه دا سړی څه شی جوړ کړو څه شي دې سړی جوړ کړو دې سندرو مندرو دا فایده تاسو د مخکې اورېدلې ده دا والې او تحفې والې چې کوم سړی سندرې اوري د نه څه شی جوړ شي د ښځو صفات پکې راځي او ښځې کې د چا صفات راځي د سړو صفات راځي الله دې به موږ پر دې راواچي خبره د کم ځای نه کم ځای ته لاړه خو زه فایده مانه وه د دغه مولوي صاحب د لاسه زما 3 پیرې بیان داسې اوږد شوی دی مخکې هم 2 پیرې سړی خفه شي چې ته اوس دوی ته په دې کې اجر دی د الله زموږ په حال رحم وکړي خبره ما دا کوله چې د اختر په ورځو خوشحالیانو کې د دې قسمه خوشحالي گنجایش شتي زنانه جنکۍ په خوږ اواز کې شعر و شاعري کوي بیا خصوصا زنانو دپاره دا شرط دی چې اواز یې بهر پردو سړو ته نه ځي
نو دې کې څه حرج نشتی. دغه شان زنانه خوشحالۍ کې که تمبل وایي د هغې هم ګنجایش دي په شریعت کې. الحمدلله زمونږ شریعت ګوره ډېر پراخه دی، موږ ته هېڅ ضرورت نشي چې موږ ګناهونو ته واوړو. الحمدلله ښه مزې ته اخیستی شي، ښه خنداګانې کولی شي، ښه خوشحالیانې کولی شي د شریعت په حدود کې دننه. ښه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسانو چې الله رب العزت د ده کرامات هم راښکاره کړي. زه د کراماتو مسله نه بیانوم، خو زموږ څه عقیده د کراماتو باره کې ما څو پیرې بیان کړي. تا نه موږ پرېږده، تا نه زه تپوس کوم، تاسو نه کراماتو باره کې تاسو څه وایئ؟ یو خبره دا دی چې د الله په اختیار کې دي، د نیک عمله سړي په اختیار کې نشتی. نور اهمې مسلې موږ کراماتو کې ویلي، د اولیاء الله کرامات راښکاره کېږي، د هر چا نه. او چې چا دعوه وکړه چې زه کرامت راښکاره کوم، پوه شي چې دا جادوګر دی، کوډګر دی، د شیطان ملګری دی. نو کرامات د اولیاو حق دي، شتي، موږ یې منو. زموږ باره کې خلک وایي وابیان کرامات نه مني. دا زه اوس کرامات بیانوم که نه، خو موږ د داسې خلکو کرامات منو، د دینداره خلکو. نو کرامات د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، کراماتو له نظم صرف یو تی ذکر کوم او دې ته غوږ کړئ، ډېره خوندوره قصه ده. صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث ته عبدالرحمن بن ابي بکر الصدیق رضی الله عنهما وی، عبدالرحمن د ابوبکر صدیق زوی وی، ابوبکر صدیق یو پیر میلمه راوستو، یې میلمانه راوستو، او په خپله لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې میلمه یې موږ ته کور کې پرېښو چې دا میلمه دی او زوی هم دی کور کې. نو دې لاړ چېرته؟ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې. او دا سخي سړي نښه ده، دی داسې نه کوي چې میلمه دله واپس کړي ویې شړي. که ډېر کار هم دی، کور کې بچی شتي، زوی شتي، میلمه سره به کښېني، خو میلمه څوک دروازې نه خو نشي دغه کولی. نو هغه لاړ د رسول صلی الله علیه وسلم خواله، چې راغې د شپې ناوخته و. نو دې ښځې ورته وویې، عبدالرحمن وایي زما مور ورته وویې احتبست عن ضیفک او اضیافک اللیله، ګوره نو میلمانه دي ناستې او ته لاړې هلته، شپه دې هلته تېره کړه. نو هغه ما ته وایي چې اوما عشیتهم، تا له خوراک نه دی ورکړی څه؟ یعنې هغې وایي چې تا خپل میلمانه بند کړي، یعنې بند کړي د څه نه؟ د خوراک نه، او تا هلته ناستې. نو هغه ورته ویلي تا له خوراک نه دی ورکړی؟ هغې ورته وایي موږ ورته ووایي چې خوراک دله راوباسو. نو هغه ووایي نه، موږ ورته ویلو چې خوراک راوباسو. نو هغه ووایي نه. وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه سخ غصه شو، فسب وجدع. الله اکبر. او بدر دی ووایي او ټولو ته غصه شو کور کې. میلمه خلک قدر داسې کوي ښه، او بعد چې راننوځي ورته ویله ګزاره کوي که ډېر ثمره وباسي چې میلمه یې ټول به نه خوري. بچو له سم تربیت ورکوه، ښځې له سم تربیت ورکوه، د نرانو د دیندارو دا تربیت وي. غصه شو وی فسب وجدع. دا په عربي کې هغه دغه لپاره استعمالي چې سړی سم غصه او ډېر څه ووایي. او قسم یې وخوړو چې زه به دا خوراک نه کوم، زه خو یې نه خورم. ډېرې غصې نه وي. عبدالرحمن وی الله اکبر، چې داسې بچي به نن سبا زم چې ډېر چېرته شاذ و نادر د شمار دانې پاتې شي. وی فاختبأتو، نو زه د هغه د غصې نه ویرېدم، نو پټ شوم یو ځای کې. مشر سړی دی، د پلار قدر داسې. اوس لا شونډې شنه شوي نه، پلار غریب تېرېږي چې ته ما ته څه ګډې وډې ونه وایي. او هغې کې د پلار هم لاسي، دا ټیک ټاکې میک ټاکې او دا ویډیوګانې او دا موبایل او دا قصې ولاغستې او دې ته خوشحاله مې وي، دی په دې قصو ښه پوهېږي. اخر کې چې بیا دغه شی جوړ شي. نو هغه وایي زه پټ شو، وایي چې زه پټ شو، پلار راته اواز وکړو چې یا غنثر، یا غنثر اے جاهله، روزه بارته وي. او دا خو پټ شوی او هغه څه غوسه دی، غوسه پسې دی. الله اکبر. میلمنو له خوراک نه دی ایستی.
نو دی ښځې هم قسم وخوړو چې زه به هم دا وخته پورې ډوډۍ نه خورم چې څو پورې دنې خوړې دي. خبره ښه یعنې خټکې اوبه ښه ډېرې شوې. میلمنو دا شور شغرب بهر واورېدو نو هغوی قسم وخوړو چې موږ دا وخته پورې ډوډۍ نه خورو چې څو پورې ابوبکر نه یې خوړې دي. ابوبکر صدیق چې دا حالات ولیدو چې ښځه م وایي چې زه دا وخته پورې نه خورم چې څو پورې تا نه یې خوړلي او میلمانه د دې خبره خو زه بیا هم ګزاره به وکړم اوس میلمانه وایي موږ هم نه خورو. وی کأن هذه من الشیطان، زه وی دا د شیطان د طرف نه وه، ما چې را کومه خبره وکړه دا مناسب نه وه. فدعا بالطعام، نو خوراک یې راوړو، فاکل واکلو، پخپله مو خوړه میلمنو مو خوړه. عجیبه څه وشو، کرامت ما تاسو ته دا ذکر کوو. وی فجعلوا لا يرفعون لقمة الا ربا من اسفلها اکثر منها، وی چې نوڼۍ به یې اوچتوله لاندې به یو بله را پیدا شوه په دې لوښي کې. او دا روایت ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ګوره چې یو به یې اوچتوله بله یو به یې اوچتوله بله. نو هغه آواز وکړو یا اخت بني فراس ما هذا، خپلې ښځې ته آواز وکړو ام رومان، د پلاني خاندان والا خور، وایي داسې قصه ده. هغې والا آواز ورکړو ښځې داسې ګوره څه ناشنا کور دی ګوره، دی اوس ښه غوسه و او ښه ګډې وړې ویلي دي. ګډې وړې مطلب یعنې غوسه شوی دی. ګډې وړې موږ داسې نه وایو چې نیکان خلک چې غوسه م شي هغوی خبرې داسې نه چې د شریعت خلاف وي. نو دا د پښتو اصطلاح ده ګډې وړې. ګډې وړې معنی یې غوسه شو سړی. ورته وی وقرة عیني انها الآن لأكثر قبل ان نأكل فأكلوا، ورته وی ای زما د سترګو یخوالیا خاوند ته وی دا خوراک خو د هغې نه هم زیات دی څومره جما راویستی و. دومره خوراک خو ما نه یې درلېږلی تاسو ته. نو دوی خوراک وکړو، ابوبکر صدیق وکړو، ټول کور وکړو. نو بیا ابوبکر صدیق وویل چې دومره ډېر دی تیاري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له به ورسوو. نو څه خوراک یې هلته ولېږو او هغه ته یې خوراک وکړو. یعنې دومره برکت چې میلمانه خو ماړه شو، ابوبکر صدیق او زوی او ښځه او کورنۍ ټوله، رسول صلی الله علیه وسلم له پکې هم ولېږو. نو دې ته وایي څه کرامت. اصل خو دا واقع ما دې دپاره بیان کړی و، خو دې کې دا فایده م راووته چې پلار کله بدې ردې ویلی شي بچي ته د ادب خو په باب کې. موږ دلته هم پښتانه غریبانان منځ کې نه اوسېږي. د پښتنو دا منځ دا قصه نه ده خوښه، یا خو به هغه سر ته ځو او یا به کوڅ سر ته ځو. نو که ته چې د بچي وهل جایز دي نو دومره یې وایي چې خپې هډوکې وله ماتوي لاسونه. که ته چې نه وهل لږ ګزاره کوه یو دومره یې آزاد کړي چې هغه ورته بیا به دې سر راخیږي منځ کې. اوس ابوبکر صدیق ته وګوره که نو مشر زوی دی ګوره، دا مشر سړی دی، دا هم نه چې بلکل وړوکی دی او د شپږو کالو دی او د پنځو دی، دا لوی سړی دی، بالغ سړی دی. او هغه ته یې بدې ردې وویې. دا اصطلاح ګوره د پښتنو د بدې ردې ښه دا موږ بعض خبرې عرف کې زموږ اصطلاح کې داسې استعمالېږي. بدې ردې معنی دا چې کنځلې وکړي دا نه، یا ګنده خبرې وکړي غلیظې نه. بدې ردې څه مطلب دی؟ سختې خبرې وکړي، جاهله یا نورې داسې، یا ورک شه، یا تاسو ته وګوره او کار ته م وګوره، سړیتوب په تاسو کې نشته او اخلاق نشته، دې ته وایي. نو پښتانه دې ته بدې ردې م وایي، پښتانه دې ته ګډې وډې م وایي. خو د هغې دا مطلب هرګز نه دی چې صحابه کرام مبارک لکه چې د یو به کنځلې کړي، د به یو د شریعت خلاف خبرې کړي، نه. د دې نه دا خبره هم راووته چې مباح کار پرېښودو کې قسم سړی خوړی شي. لکه ابوبکر صدیق قسم وخوړو چې زه به خوراک نه کوم او دا مباح دی. د دې نه دا مسله هم راووته چې ښځه به د خاوند قدر په هر حال کې کوي. حالانکې ګورې ده ورته غوسه شو او دومره غوسه چې زوی پټېږي په کور کې په یو ځای کې، خو دا سمه غوسه ده. او لږ ساعت بعد ورته ښځه وویل ای زما د سترګو یخوالیا
په دې قصې سره په دې قسمه خبرو سره ژوند دا رواني او چلیږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې د حرامو نه به ځان انتهایی ساتو. نن سبا غټه مسله ګورې دا ده د کورونو د ورانېدو د معاشرې د تباهۍ یو غټه وجه هغه څه ده د حرامو نه ځان نه ساتل، د حرامو نه ډډه نه کول. غټه مسله ده نن سبا. او څنګه چې حدیث کې راځي چې د قیامت نه ښه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې خلک به صرف مال جمع کوي، دې ته به نه ګوري چې حلال دی او که حرام دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه به ځان څنګه ساتو د حرامو نه او څومره بیزاره و هغه د حرامو نه، یو واقعه به صرف بیانوم. امام بخاري دا راوړې ده د واقع عایشه رضی الله عنها روایت دی. وایي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یو مریو یخرج له الخراج، په ده باندې چې ابو بکر صدیق کم ټیکس یې ښودی هغه به یې دله راوړو. پخوا به داسې وه چې چا سره به مری و نو په هغه به یې د میاشتې پیسې کېښودې چې ته به ما له دومره پیسې راکړې، ځکه سید دی سردار دی، نو ده به دغه مزدوري وکړه او هغه پیسې به پکې خپل مشر له سید له ورکړي. نو ابو بکر صدیق به وایي دغه پیسې واخېستې بیا به ځان له خوړي. نو یو ورځ د پیسې راوړې دي د ده دا مری چې کوم دی ابو بکر صدیق ته وخوړي، څه شی دې سې راوړو چې هغه د خوراک و یا هغه پیسو باندې څه خوراک واخېستو. نو دې هلک ورته وي دې مري وي اتدري ما هذا، ته ته دا پوهېږې چې دا څه. ابو بکر ورته ویې ولې څه دي؟ وی كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. ما د جاهلیت په دور کې به کهانت کو. کهانت دا د مستقبل خبرې چې ورکوي، کاهن، نجومي، پالګر چې ورته وایي، ټول یو شي ته وایي. ما به وایي دا کار کو، دومره پوه پکې نه وم، خو یو سړی مې دوکه کړی و، نو هغه راله بیا د پیسې راکړي جو دغه ما تاله راوړي جو تا وخوړې. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خوله کې دا لاس وردن کو او خېټه کې چې څه و هغه واپس راوزار کړو. دې ته وایي د حرامو نه ځان لرې ساته. یعنې دې ټیم کې دا مو نه وي چې زه خیر دی او جو خېټې تاسې هم تلي دي، نه، خېټې دې تلي دي واپس به راوځي، ځکه چې الله زه دې نه منع کړی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه څو منټه پاتې دي، خو صرف به ابتدایي خبره په دې موضوع کې وکړو. د ابو بکر صدیق سیرت تی بیانېږي او د هغه وخت تذکیره دې ونه شي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. دا نه منلو خبره ده. کله چې مدینه کې دا خبر خور شو چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، په مدینه یو توره تیاره راغله. صحابه کرام لکه تندر د اسمان چې په هغوی راولیږي، بلکې بعضو باره کې خو داسې راځي چې خبرې ترې نه کېدې، په هغه زیده قشم پاتې شو، د بعضو نه پکې ساه ووته. یو لوی غم په مسلمانانو باندې راغی او د عایشې رضی الله عنها دې کور ته د صحابه کرام جوق در چوک را رمات دي او کیف یموت او څنګه مړ شو څنګه مړ شو. دا خبرې دې ذهن ته نه پرېږدي. کله د سړي نه نږدې خپل لاړ شي، که نه موږ سره هم داسې شوي، سړی وایي د اوسه پورې دا خبره زما ذهن ته نه پرېږدي چې پلانی مړ دی. نو یو خو دلته د عمر بن خطاب موقف دی مشهور، یو د ابوبکر صدیق دی. عمر بن خطاب راغی، ورسره مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دی. نو اجازت یې واخیستو، نو عایشې رضی الله عنها اجازت ورکو او هغه وایي چې عایشې رضی الله عنها وایي چې کله دوی راننوتو نو ما پرده راښکوده، دا سیټ ته شوه، غاړې ته شوه. او عمر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته وکتو، واغشیا ما اشد غشی رسول الله صلی الله علیه وسلم. سخت بیهوشي وي د الله په پیغمبر راغلی دی.
نه منله دا خبره چې مړ شوی دی دنیا نه تللی دی. واغشیا وی څه سخته بېهوشي او بېخودي پرې راغلی دی. وی کله چې دواړه راپاڅېدو دې دروازې ته نږدې شو نو مغیره ورته وی عمره مات رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا بېخودي او بېهوشي نه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دنیا نه تللی. وی عمر ورته وی کذبته، دروغ دی وی، بل انت رجل تحوسك فتنة، ته خو داسې سړی چې کله ناکله د ځان نه ګډې وډې شروع کړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. رسول صلی الله علیه وسلم به د هغه وخته پورې د دنیا نه نه ځي چې څو پورې د منافقان الله ټول مردار کړي نه وي. څنګه پیغمبر وفات شو او وی چې واپس بهر ته راووتو، عائشة رضی الله عنها وی سل سیفه وتوعد الناس، تورې راویسه او د خلکو له دمکیانې ورکولې او دی وی چې لا اسمع احدا یقول مات رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ضربته بالسیف. د چا نه ګورې دا خبره وانه اورم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دا سټ تی جدا کوم. بیا جومات کې خطبه ودرېدو، تقریر یې شروع کو او خلکو توجه دې طرف ته، إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي. بعض منافقان لګیا دي ګمانې دی وی پیغمبر مړ شوی دی، خو یاد کوي دا خبره والله ما مات، زما دې په الله قسم پیغمبر ګوره وفات شوی نه دی، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. هغه بخپل رب پسې داسې تللی دی لکه څنګه چې موسی عليه السلام تلو فغاب 40 ليلا وهغه 40 شپې نه، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. د هغه په باره کې هم بعض ویلي وي موسی علیه السلام مړ شوی دی خو بیا راغی. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى عليه السلام. او زما دې په الله قسمي چې رسول صلی الله علیه وسلم به داسې واپس راځي لکه څنګه چې موسی علیه السلام راغله، او چې څنګه راغی نو دغه خلکو لاسونه او خپې به پرې کړي، دا کوم چې وایي چې هغه وفات شوی دی دنیا نه تللی دی. دا یو ناشنا صدمه وه، زړه ته یې نه پرېوځي، نه شي منلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. په دې کې ابوبکر صدیق راغی او د صنع علاقې نه راغی. د دې باره کې تاسو اورېدلي صنع؟ هلته یو بیبي و، یو واده هلته کړی نو صنع کې و. او سبحان الله په دغه ورځ دی لاړ رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله زه به لاړ شم نو صنع ته، زما د هغه بیبي نمبر هم دی. او رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ ښه شو، لږ ویې خندل، مسکی. صحابه کرام اکثر ووتو بهر ته، ځکه ډېر ورځو نه هغوی ناستو، خادیانې، غمونه، کاروبارونه، هر څه بنو. نو هغه صنع ته لاړ. عائشة رضی الله عنها وی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی په خپل اس باندې من مسکنه بالصنح، د صنع علاقې نه هغه راغی چې کله ورته دا خبر ورسېدو چې څنګه راغی جومات ته راننوتو او عمر رضی الله عنه تقریر کوي لګیا دی. دا ناشنا منظر او ناشنا سخته په مدینه باندې راغلی و او په صحابه کرامو. ابوبکر صدیق چې راننوتو جومات ته نو عمر رضی الله عنه لګیا دی تقریر کوي، غوسه دی، توره لاس کې ده. نو یې دوی ته د سره ونه کتو، ډایرکټ کور ته راننوتو. چې څنګه رانوتو فتیمم رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو مسجن ببرد حبره. وی ډایرکټ پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورغی او په هغه باندې کپړه پرته و، په کپړه کې پټ کړی شوی چې دا د یمن کپړه وه. حبره دا د یمن نه به دا کپړه راتله، ډېره قیمتي کپړه وه په هغه وخت کې. نو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دغه کپړه پرته وه، هغه پټ کړی شوی. او زه کله سوچ وکړم په خپل ځان سره ځم چې یعنی پیغمبر د سړي مخې ته پروت او په هغه کپړه پرته وي، د مړي باندې چې دا کپړه پرته دا په سړي باندې لوی غم راولي. د سړي پلار پروت وي، مور پرته وي دغه شان کټ کې، او په هغې دا څادر داسې پروت وي چې د خپې نه د سره پورې. دا سړی ډېر ګډوډ کوي، ډېر لوی صبر پکاري، ډېر لوی ایمان پکاري. نو بیا زه دا سوچ وکړم چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په څادر کې پټ کړی شوی پروت دی چې د صحابه کرامو به څنګه هغه ته کتو.
او څومره لویه سخته وه په هغوی باندې. نو وی ډاریک ورغی هلته فکشف عن وجهه، نو دا مخ یې وله ښکاره کړو. فقال، نو دی وی انا لله و انا الیه راجعون. صبر والا سړی و، دې خبره پوه شو چې او رسول الله وسلم د دنیا نه تللی. ثم اکب علیه فقبله وبکى، بیا پرې راکته شو، ښکلې کو په ژړا شو. یو روایت کې راځي چې هر طرف نه ولا دا مخ ښکل کو. څومره به خفه و، یعنې صحابه کرام خو به عام ډېر خفه و، خو دی به ډېر زیات خفه و ځکه چې د ملګری و او د کوم وخت نه چې هغه ته نبوت میلاو شوی دی او د مرګه پورې ابوبکر صدیق د هغه ملګری او هغه د ملګری، نو څومره ورپسې خفه و، څومره رازونه د هغه د دې انسان سره وو، څومره خبرې د رسول الله وسلم ابوبکر ته معلومې وي، څومره مجلسونه دوی د یو بل سره یوازې تېر کړي دي. هسې یوازې چې سړی سوچ وکړي چې ابوبکر صدیق د غار حرا هغه شپې رایدي کړي، نو دې زړه باندې به څه تېرې شوي. د غار ثور هغه عفوا چې غار ثور کې چې ما او رسول الله وسلم 3 شپې ناسو، بیا وی بأبي انت و امي، زما مور پلار دې په تا قربان، طبت حیا و میتا، پاک او برکتي مړوم وي چې مړی نو هم پاک او ښایسته، او چې ژوندی وي هم پاک او ښایسته. والله لا یجمع الله علیک موتتین، الله په تا باندې 2 مرګونه نه راولي. کوم مرګ چې ستا دپاره الله لیکلی و هغه تاسو ته در ورسېږي، دې نه بعد بل مرګ نه راځي. او بیا دا کپړه د رسول الله وسلم په مخ راواړوله او بهر ته راووتو. چې بهر ته راووتو نو خلک 2 حصو کې تقسیم شوي دي، څوک وایي چې او پیغمبر وفات شوی دی او څوک وایي چې نه دی وفات شوی. او عمر لګیا دی ويتوعد ويهدد او دمکیانی او سخت خبرې روانې دي، او وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مات، رسول الله وسلم نه دی وفات شوی. چې څنګه ابوبکر صدیق ولیدو وی اجلس یا عمر اجلس، عمر کینا وی ته، فابى عمر ان یجلس، عمر کینا ناس باغه ناشنا سخت راغلی و په عمر رضی الله عنه چې بس بې خوده لګیا او خبرې کولې، دې ته توجه ونه شو چې ابوبکر وی کینا. یو روایت کې داسې راځي چې ابوبکر ورته ایها الحالف علی رسلک، ای قسم خوړونکي لږ غلی شه، لږ صبر وکړه، څه قسمونه خورې لږ صبر وکړه، خو هغه وانه ورېد. فلما رآه لا ينصت، چې ویلیدو چې یاره دی خو غلی کېږي نه، اقبل علی الناس، نو خبره یې شروع کړه. خلکو یې زما خبرې ته غوږ کېدی، خلکو چې د ابوبکر اواز واورېدو نو د عمر طرف ته توجه پرېښوده او ابوبکر ته یې مخ وراواړه. خلکو ته هم پته وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په دې امت کې غوره انسان. نو زه د عمر خو موږ واورېدې چې عمر څه وایي، خو اوس راشه واورئ چې ابوبکر څه وایي رضی الله عنهما. په دې باندې به دا خبره ودرو چې ستاسو یو شوق هم پاتې شي او را روان درس ته بیا ښه په توجه راشئ، په شوق راشئ، چې تاسو ته یاد وي چې خبره به دې ځینې شروع کوو چې بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه ویلي دي خلکو ته. الله سبحانه وتعالی دې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره او د خپلو مشرانو سره وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.